دا دنیا نه دنیا دا ډېر خطرناک شی دا چې باندې ضرور شو ډېر عبادتونه مې د دنیا منع کوي څنګه منع کوي د بیماری یعنی اوس ته د بیمار ته پوښ نه ځي نو دی بخیل ته د سوچ راځي چې کېدی شي زمانه خرچه ولګي کېدی شي دا خواله ورشم هغوی چې زه بیمار یم ډاکټرانو ته علاج لیکلی پیسې نشتي کېدی شي داسې هم کېدی شي چې ځي او ټکسي کې یو شل روپۍ لګي او د کوم ځای راوړي مزدوري خرابېږي دکانداري خرابېږي خوب خرابېږي سهار کار لته غواړي دا ټولې خبرې چې کله د باندې دنیا زوروره وګڼه د بیمار تپوس نه چې د خپلوانو سره هېڅ قسم رشته به دې پاتې نه شي چې دنیا د باندې زوروره شوه تر دې چې دا راته ویم چې دنیا دې په ځان زوروره کړه او په ځان دې سوره کړه د دې مور پلار سره به دې هم رشته پاتې نه شي ځکه چې د به د پلار سره هم بیا طبیعت نه لګي د هغه نه هم تپوس د جایداد کوي د هغه نه هم تپوس د مال کوي هغه به هم تپوس د نه صرف د مال کوي او تا هلته ولې ولګولې او دلته یې نه لګولې او تا ولې راونه لېږلې او ما در کړې او تا ولې نه یې را کړې چې دا قسمه خبرې کله راننوځي که نه رشتې به ځي نه پاتې کېږي نو چې په چا باندې دنیا ضروري شي هغه به د بیمار سره تپوس وکړي دی ځان له قیدي دی د دنیا په جیل کې پروت دی سره د دومره وسایلو او د دې عظیم عبادت نه یو سړی غافل چې کوم سړی د بیمار تپوس دی دې حدیث نه دا فایده هم راووته چې که پیاده لاړې نو ډېره غوره ده ځکه چې د حدیث کې دی وطاب ممشاک نو د بیمار تپوس ته چې ځي په دغه ځي په دغه ټیم درته د درې انعامونه میلاوېږي نور خو لا پرېږده حدیثونه مخکې تېر شوي خوشحاله ژوند قدمونه دي مزیدار شي یعنی ګټور شه د ګټه دې وکړه او په جنت کې راته ځای میلاو شو دا به دې ځي ته دا میلاوېږي